وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زما محترم ورونو، لکه څنګه چې شیخ حزب الله مقبل حفظه الله ناظم شورا علماء اهل حدیث وویله چې موضوع د دې تقریر تاریخ اهل حدیث دی. دا اعتراض کیږي چې اهل حدیث دا یوه نوې ډله ده، یوه نوې فرقه ده. کېدای شي مومندو کې هم د ډېرو خلکو ذهنونو کې دا خبره وي چې د مولوي محمود جان حفظه الله نه مخکې دلته اهل حدیث نه وه. دا محمود جان اهل حدیث شو، نو د ده د وجې نه دا نور خلک اهل حدیث شول. یا پېښور کې د شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله نه مخکې اهل حدیث نه وه، هغه را پیدا شو، اهل حدیث را جوړ شول، اهل حدیث راغله. دغسې پاکستان او هندوستان کې لکه څنګه چې معترضین وایي چې د انګریزانو نه راتلو نه مخکې اهل حدیث په دې وطنونو کې نه وه. انګریزان چې په هندوستان او پاکستان باندې د هغوی قبضه شوې ده، نو 1850 کې شوې ده. 1850 عیسوي کال کې، هجری کال اوس 1442 دی. 1442 انګریزان چې راغلي وو 1850 کې، نو 50 کې 43 هغه او 120 کاله ده، 130 کاله تقریبا جوړیږي چې مخکې انګریزانو 1857 او اوس 2020 نو 143 سال هغه 20 سال اوس دا تیر شوي دي. 130 کاله مخکې وایي د انګریزانو په وخت کې اهل حدیث را پیدا شوله، دې نه مخکې اهل حدیث نه وه. خو مخکې د دې نه چې زه تاسو ته اهل حدیث وښیم چې نه دا خلک خطا شوي دي، دا خلک صحیح نه دي، دا غلطه خبره کوي. اهل حدیث دا پخواني خلق دي او دا ډېر پخوانه د زرګونو کلونو نه را روان خلق دي. او تاسو ته زه دا وښیم چې اهل حدیث هغه په هر وطن کې وه، هغه په هر ملک کې وه. د عمر فاروق رضی الله عنه زیر قبضه چې کوم 22 لکه مربع میل ځمکه وه، په هغې ټولو کې په هر وطن کې، په هر کلي کې، په هر ښار کې هلته اهل حدیث موجود وه. د هغې نه مخکې زه دا غواړم چې تاسو ته زه دا در وښیم چې اهل حدیث وایي چې شته. د یو چا چې تاریخ بیانوي اول هغه پېژندل پکار دی. نو مختصر ډول باندې چې اهل حدیث چا ته وایي، تاسو ووایاستئ چې اهل حدیث تاسو چا ته وایاستئ. داسې یوه غټه علامه د اهل حدیث وښیئ چې بیا موږ پخوا زمانې کې اهل حدیث لټوو، نو چې دغه علامه ورکې ګورو چې دا ورکې شته که نشته دی. د اهل حدیثو د عقیدې کومه خاص خبره چې هغه نن سبا اهل حدیث کوي، اهل حدیثو عقیده وي، اهل حدیثو کې هغه خاص صفت موجود وي. وګورو چې آیا په دغه صفت دا چې نن سبا کوم اهل حدیث دي
دی آیا دغه صفت باندې په خوا زمانه کې کله اهل حدیث و کنه و تاسو وایئ چې د اهل حدیثو د عقیدې مهمه مسله کومه یوه ده د اهل حدیثو مهمه مسله دا ده چې د اهل حدیثو دین هغه بنا دی په قرآن او حدیث باندې هر شی چې په قرآن او حدیث کې وي هغه به دین وي چې قرآن او حدیث کې نه وي هغه که دا ټوله دنیا په اتفاق وکړي هغې نه دین نه جوړېږي دا د اهل حدیثو منهج دی چې اهل حدیث د دین مصدر یوازې او یوازې قرآن او حدیث ګڼي د قرآن او حدیث نه علاوه بل د هیڅ چا نه بل د هیڅ چي نه بل د هیڅ ځای نه دین نه اخلي او چې کوم شی په قرآن او حدیث کې ثابت وي که دا ټوله دنیا د هغې انکار کوي که دا ټوله دنیا هغه عمل نه کوي هغه عقیده نه اختیاروي هغه اخلاق نه اختیاروي هغه قول نه کوي هغه فعل نه کوي مونږ د دې ټولې دنیا مخالفت کوو او هغه حدیث هغه آیات هغه ټینګوو او په هغې به عمل کوو اگر که دا ټوله دنیا یې نه مني که په قرآن او حدیث کې یو مثلا نه وي که دا ټوله دنیا وروسته اتفاق وکړي چې دا دین دی مونږ د دې ټولې دنیا اتفاق ته د یو روپۍ اهمیت هم نه ورکوو ځکه چې قرآن او حدیث دا یوازیني مصادر د شریعت دي دلته دا خبره هم زده کوي چې قرآن او حدیث داسې نه چې اول قرآن بیا حدیث دا د بدعتیانو خبره ده چې اول قرآن بیا حدیث نه اهل حدیث وایي چې قرآن او حدیث دواړه یو ځای یو شانې د اسلام مصادر دي ولی ځکه چې زموږ د عقیده ده چې قرآن او حدیث دواړه د الله د طرف نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله څه وایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما تا ته وحی نازله کړې ده ذکر مې نازل کړی دی په دې ذکر به ته څه کوې په دې به ته بیان کوې ما د هغه څه نزل الیهم چې دوی ته را نازل شوی دی یو مې نازل کوي د بل نازل شده تفسیر به پې کوې یو شی مې نازل کوي د بل نازل شده بیان به پې کوې دا څه شی دی دا یې حدیث را نازل کړی چې د قرآن ورباندې بیان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې الله ویلي وه چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي دا ټول هر څه چې راځي د کوم څه نه راځي که د ځان نه وایي خبر را باندې وکړه لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین که د ځان نه د نبي خبره وکړله په ښي لاس پرې راونیو شو او د هغه شهرک دې ورکټ کړو الله وایي رسول د ځان نه خبرې نه کوي چې د ځان نه خبرې نه کوي نو قرآن او حدیث دواړه د الله شوله ځکه خو عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اکتب لیکه لا یخرج من هذا الا الحق د دې خولې نه غیر د حق نه بل څه نه وځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې چې د دین په باره کې مونږ ته کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احکامات چې مونږ ته راکړي دي وما آتاکم الرسول چې هر شی درته وایي رسول چې واخله فخذوه وما نهاکم عنه چې د هر شي نه منې کړلې فانتهوا بیا د هغې نه تاسو څه وکئ ځان وساتئ نو یوه مهمه مسله د اهل حدیث څه شی شوله چې قرآن او حدیث دواړه یو شان د دین مصادر دي قرآن هم پرځول کوي حدیث هم پرځول کوي قرآن هم حلالول کوي حدیث هم حلالول کوي قرآن هم حرامول کوي حدیث هم حرامول کوي قرآن هم واجبول کوي حدیث هم واجبول کوي او دواړو کې ټکراو نه راځي دا د اهل حدیثو عقیده ده ولې ځکه چې الله وایي لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا که دا قرآن او حدیث د الله نه علاوه د بل چا وای نو بیا به په دې قرآن او حدیث کې ټکراو راتللی قرآن او حدیث کې ټکراو نه راځي صحیح حدیث او قرآن کې هیڅ کله ټکراو نه راځي یو خدا شوله دویمه خبره دا شوله چې اهل حدیث وایي چې زموږ رب چېرته دی الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات بره زموږ رسول چې معراج کې د الله ملاقات ته ختلی و بره تللی چېرته تللی و آواز مو نه کېږي لکه چې عقیده مو نه ده جوړه بره ختلی و
بلا هدا حدیث عقیده زمونږ رب هغه لاسونه لري کلتا یدی الرحمن یمین بل یداه مبسوطتان زمونږ رب لاسونه لري خو څنګه لاسونه لري چې څنګه د الله د شان سره مناسب وي پوښتنه کول ناروا او بدعت زمونږ رب لاسونه لري بل زمونږ رب مخ لري ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د الله جل جلاله مخ دی چې څنګه د الله جل جلاله د شان سره مناسب وي زمونږ رب لیدل کوي زمونږ رب اوریدل کوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير د الله غوندې هیڅ نشته دی الله اوري الله ویني زمونږ رب قدم لري حدیث شریف کې راځي امام ترمذی را نقل کړی دی چې جهنم چې قیامت په ورځ باندې اوازونه شروع کړي چې هل من مزید نور څوک شته واچوه راکړي جهنم به چغې وایي چې یا الله ما ډکه نو الله جل جلاله به ورباندې خپل قدم کېږدي خپل قدم به ورباندې کېږدي جهنم به راغونډ شي فینزوي جهنم به راغونډ شي فیتقول قد بس دی یا الله نور نه غواړم بس دی نو زمونږ رب جل جلاله قدم لري زمونږ رب جل جلاله د شپې په آخري حصہ کې اسمان د دنیا ته راکوزیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه راقصه صحیح حدیث دی چې ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا في كل ليله في الثلث الاخير يقول من يدعوني فاستجيب له زمونږ رب د شپې په درېیمه حصہ اخري کې اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه راکوزیږي پته نه لګي مونږ یؤمنون بالغیب والایو مونږ په غیب ایمان دی غیب به د کوم ځای نه معلومیږي قرآن او حدیث نه چې څومره راته وویل په هغې به ایمان لرو د هغې نه اخوا به نور سوچونه فکرونه خپل عقلونه خپل رای دا به ورکې نه استعمالوو حدیث کې ماته وویل چې ینزلو بس ینزلو مختصر قصه ورته وکړم هارون الرشید بادشاہ ناس دی عبدالله ابن مبارک رحم الله دا حدیث وایي چې ينزل ربنا تبارک وتعالى د هارون الرشید تر عیسی ناس دی هغه عیسی ور باندې आवाज وکړي ول یا عبد الله کیف ينزل یا ابو عبد الرحمن کیف ينزل ابو عبد الرحمن څنګه راکوزیږي لکه اوس هم دې د پیل په تاسو کې چې دا څنګه راکوزیږي عرش خالی شو پډک شو شپه تیریږي دلته شپه دې بلدین سوال وکړي ول کیف ينزل څنګه راکوزیږي هارون الرشید ور پاسه دی د دې مړی نه راولې چته کوي د اسمه کې تر اخلاص کوي او بیا په دې سینه باندې خپل دواړي ګوډې ورته ولګولې په مړی ورته غلې شو ول ما حقك بان توجع وتزرب وتخرج څومره حقدار سره دې سم خود کې سم دی وਹੀ او بیا دې مجلس نو باسي يقول لك قال رسول الله وتقول كيف هغه لګیا دی چې تا ته وایي چې رسول الله وایي او ته وایي چې څنګه چې رسول الله وایي چې کوزیږي خبره ختمه شوه سمعنا واطعنا د اهل حدیث بله خبره نه ده سمعنا واطعنا دویمه خبره به ورته نه کوو د اهل حدیث بله مهم مسله اهل حدیث د رکوع نه مخکې رپلیدین کوي اهل حدیث ترکون رسل فلدین کی امام بخاری وی حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك وحين يقوم من السجدتين ذكر د دوه رکعاتو نه پاتې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لاس پورته کوي رستم پورته کوي او د دوه رکعاتو نه چې بدرین ته پاتې دی هغه ټیم کې به هم لاسونه پورته کول تر وګو پورې پورته کول د اهل حدیث بل تعارف چې اهل حدیث چاته وایي امام پس په زور امین وایي چې کله امام ولا سوالین وایي نو دوی ورپسې امین وایي که اهل حدیث امام پس ولاړ نو بیا د هغه د امام امین انتظار کوي چې هغه امین وایي بیا دوی امین وایي اذا امن الامام فامنوا چې هغه امین وایي تاسو اوس که امام امین نه وایي نو بیا وایي اذا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا
آمین. نو بل خبره مهمه څه شی ده چې آمین وایي. بل مهمه خبره د اهل حدیثو تقلید نه کوي. اهل حدیث ته چا تقلید نه کوي. هر شاګرد د خپل استاد تقلید نه کوي، هغه د خپل استاد تقلید نه کوي، د پلار تقلید نه کوي، د ورور تقلید نه کوي، د قوم تقلید نه کوي، د امام تقلید نه کوي، حتی چې د صحابي تقلید هم نه کوي. صحابي نه چې عمل غواړي حدیث به راته پیش کوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په عهد رسول الله كنا نفعل كذا. داسې به راته وایي. مونږ د هر عمل د پاره څه شی غواړو؟ دلیل غواړو. تقلید نه کوو چې ځکه چلو حلال دی بس حلال دی، ځکه چلو حرام دی بس حرام دی. نه، په دې سره نه خلاصېږي. خامخا به دلیل راته وایي. نو دا بله علامه د اهل حدیث شوله چې هغه څه شی نه کوي؟ هغه تقلید نه کوي. اوس یوه خبره بله مهمه درته کوم، بیا درته یو څو د اهل حدیثو دا ټول تاریخ ورته نه شم ویلی. دا غټ تاریخ ما لیکلی دی د اهل حدیثو. د پخوا زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې د اهل حدیثو تاریخ دی تر اوس تر زموږ زمانې پورې. بله مهمه خبره هغه دا ده چې موږ ولې ځان ته اهل حدیث وایو. اهل حدیث ولې ځان ته وایو؟ مسلمانان وایي که نو موږ اهل حدیث چې ځان ته وایو دا زموږ نوې فرقه نه ده ایجاد کړې. موږ ځان ته اهل سنت والجماعت هم وایو، موږ ځان ته مسلمانان هم وایو. خو دا موږ د تمیز دپاره دا یو نوم یې خوستی دی، ځکه چې نور خلک هم ځان ته نومونه لري. اهل سنت والجماعت ځان ته معتزله هم وایي، مرجئه هم ځان ته وایي، اشاعره او ماتریدي هم ځان ته اهل سنت والجماعت وایي. اهل الرأي هم ځان ته اهل السنه والجماعه وایي. نو موږ د هغو نه تمیز دپاره چې موږ هغه اهل السنه والجماعه یو چې هر څه په حدیث بنا دي. موږ اهل الحدیث یو او حدیث قرآن ته الله خپله ویلی فبأي حدیث بعده یؤمنون. ومن او بل د الله نه به څوک په حدیث کې رښتینی وي. نو حدیث قرآن ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حدیث ته حدیث ویلی دی. صحیح بخاري کې ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي وایي دا کار څنګه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما كنت اظن ان احدا يسألني عن هذا الحديث قبلك. زما دا ګمان یا ابو هريره چې ستا نه مخکې به څوک د دې حدیث باره کې ما نه پوښتنه نه کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. نو حدیث قرآن او حدیث ته وایي. نو موږ اهل حدیث مطلب څه شی چې قرآن او حدیث والا یو. قرآن او حدیث نه علاوه بل هیڅ شی نه منو. نو اوس ګورو چې په دغه اوصافو سره اهل حدیث په پخوا زمانې کې و او که نه وه. که پخوا زمانې کې په دغه اوصافو سره اهل حدیث وه خو ډېره ښه ده، که نه وه نو بیا موږ خپل په تاریخ کې غلط یو. زه به څه کوم د کتاب نوم به اخلم، د هغې د مصنف تاریخ وفات به تاسو ته ښیم چې دا کله مړ دی. نن سبا 1420 1442 1442 کال دی. نو حساب تاسو لګوئ بیا منفي کوو دا حسابونه سره. یوه مسله بله، اهل حدیث چې کله حج کوي حج تمتع کوي. کوم حج کوي؟ تمتع. اول عمره وکړي بیا ځان حلال کړي بیا حج ته بیا دوباره په 8مه ورځ باندې احرام تړي. نو دا قول اول راغی دا به ورته ووایم. وای سنن ترمذی امام ترمذی 202 شاوخه دې کې مړ دی. امام ترمذی وایي چې قال ابو عیسی واهل الحديث يختارون التمتع واهل الحديث څوک اهل حدیث څه شي اختیاري؟ يختارون التمتع بالعمره في الحج. دوی وایي چې په حج کې به تمتع اول وکړي، عمره به وکړي، ځان به حلال کړي، بیا به وروسته څه چلو کړي؟ بیا به وروسته حج ته په 8مه ورځ باندې احرام وتړي. بیا بل جلد کې 504 نمبر کې صفحه کې امام ترمذی وایي. امام ترمذی په 202 کې چې مړ دی نو نن څو کاله مخکې مړ دی. 200 چې کټ کې څو پاتې شول 1200 او بیا چې تدبیر نور کټ کې 1200 نو 1100 د نن 1000 کاله مخکې دا خبره کوي چې اهل حدیث نسی کوي. اهل حدیث ټکی هم دی او د اهل حدیث هغه صفت هم موجود دی چې اهل حدیث نسی وایي. نو اهل حدیث هغه وخت کې وکړه نه وه. امام ترمذی څه وخت وایي 1000 کاله 1100 کاله مخکې وایي چې اهل حدیثو داسې خبره کوله. نو 1100 کاله مخکې انګریزان راغلي وو، د انګریزانو وجود
نو د انګریزانو وجود. بل حدیث امام ترمذی په 2550 نمبر حدیث کې وایي اخره کې وګد حدیث ذکر کوي چې په هغه کې د الله جل جلاله د لیدو قصه ده چې الله په قیامت کې وینو او په هغه کې د الله جل جلاله په جهنم باندې د قدم کښتلو قصه کوي. بیا وایي چې ویلو بل مذهب په هاذا عند اهل العلم من الائمه مذهب په دې مسله کې پنيز د امامانو مثل سفيان الثوري دا نمونه یادوي خاص سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم انهم رووا هذه الاشياء دا حديثونه ديرا نقل کړي دي. ثم قالوا تروى هذه الاحاديث ونؤمن بها دا حديثونه روایت کوو ایمان به پلرو ولا يقال كيف پختنه باندې کوو چې څنګه راکوزيږي څنګه خپې دي دا الله خپل څنګه ده نه دا پختنه باندې کې دا راته وایي چې خپل یګدي په جهنم باندې جهنم بغونچي کې قط توازن وکي زمون په دې ایمان دی نور خو دې خبري ورکي نه کوو. بیا څه وایي وهذا الذي اختاره اهل الحديث دا هغه مذهب دی چې چا غوړه کړی دی اهل الحديث غوړه کړی دی. دا بل یو قول دی وقد مستدرك حاكم المستدرك على الصحيحين ده حاكم 315 کې مړ دی. المستدرك على الصحيحين ده حاكم نسابوري ابو عبد الله بن البيع دا هغه کتاب دی په څو کې مړ دی 315 هجری کې د نن څو کاله مخکې 1400 منفي کې کړ زر کاله مخکې مړ دی. څو کاله پورا زر کاله مخکې دا سړی مړ دی. څه د پاسه زر کاله مخکې انګریزان و په زور وای هیڅ आवाज نه لګي. تاسو له تاریخ په معلومات تاسو چې 1857 کې راغلي نو انګریزان زر کاله مخکې و نو هغه وخت حاکم نسابوري څه وایي وقد اختار احمد بن حنبل غوړه کړی د احمد بن حنبل په جماعت من اهل الحديث فيوقع قالوا کې د اهل حديث سره د یو غټ ډلې د اهل حديث نه چا غوړه کړی دا احمد بن حنبل د چا سره د یو غټ ډلې د اهل حديث سره څه شی غوړه کړی دا بان تامين المأمومين بقوله عليه السلام اذا قال الامام والظالم فقولوا امين. امام احمد او یو غټ اهل حدیث ډلې دا غوړه کړې ده چې امین مقتدی هم وایي. امین به څوک وایي مقتدی به امین وایي. ولې دی وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله ولسوالین وایي نو تاسو څه شی وایي. دا خبره چا غوړه کړې ده وایي اهل حدیث غوړه کړې ده. تاسو چې کوم اهل حدیث ناشتي تاسو دا خبره غوړه کړې کوم نه غوړه کړې نو تاسو دا عقیده د هغه اهل حدیث په شان ده کنه ده او دغه اهل حدیث چې امین د امام د شاته وایي دا د انګریزانو وخت کې راغله کنه دا په خوا زر کاله مخکې و. دا زر کاله مخکې په خوا هم موجود و. دغه سي دا بل قوله نظم اللآلي بالمئة العوالي نظم اللآلي بالمئة العوالي حافظ ابن حجر وي نظم اللآلي بالمئة العوالي حافظ ابن حجر عسقلاني دا په 852 کې مړ دی. څو وخت مړ دی 852 کې مړ دی. یعنی د نن څو کاله مخکې شپږ سوه سره پاسه کلونه مخکې مړ دی. شپږ سوه کاله مخکې سره مړ دی. انګریزان راغلي انګریزان نو راغلي د هغو پیدایش هم نو شوی د انګریزانو. هغه وایي چې وقیل لاحمد چا امام احمد ته وویله احمد بن سینان ته هغه وایي چې وایي لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اهل الحدیث. دنیا کې یو بدعتي نشته مګر هغه به د اهل حدیث سره بغض ساتي. تاسو سره ساتي که نه ساتي؟ تاسو سره ساتي. بیا څه وایي د عبدالله بن مبارک رحم الله نه پوښتنه وشوله چې دغه حدیث باره کې چې لا تزال طائفة من امتي ظاهرة الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم. یوه ډله به تر قیامته پورې
ښکاره وي او په حق باندې به ټینګه ولاړه وي هېڅوک ورته نقصان نشي رسولی که څوک یې مخالفت کوي که څوک یې پرېږدي تر څو پورې چې قیامت راځي نو پوښتنه ترې وشوه چې دا ډله څوک دي قال هم اهل الحدیث چا د امام احمد بن حنبل نه پوښتنه وکړه څوک دي ول اهل الحدیث چا د یزید بن شریع نه پوښتنه وکړه څوک دي ول اهل الحدیث چا د امام بخاري نه پوښتنه وکړه څوک دي ول علي بن مديني وایي چې هم اهل الحدیث دا اهل حدیث دي دا ټول خلک چې ما ته یاد کړله دا د نن نه 1200 کاله مخکې مړه شوي دي نو 1200 کاله مخکې دا خلک ټوله مړه شوي وه ختم وه اوس زه امین دغه صاحب راته ودرېدی زه یو څو غیر مقلدین په پخواني زمانه کې درته ښیم اهل حدیث سلفیان غیر مقلدین یو درې درته وایم که د مشرف صاحب اجازه یې د ناظم صاحب درې به درته وایم زه به نوم یادوم چې زه کله چوپ شولم تاسو به ټول په یو اواز وایاست اهل الحدیث څه شی به وایاستئ لکه زه دا قول وایم الانصاب المتفقه د ابن قیصراني دا په 1500 کې وفات دی 1500 کې یعنی نن 900 کاله مخکې دی وی سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد وهي الرازي يقنع بالحيثم روى عن زهير بن معاوية وشريك وغيرهم وكان من علماء أهل الحديث أهل الحديث الأنصار د سمعاني کې وایي دا 1500 کې مړ دی وایي شيء جهرمي بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخر الميم هذه النسبة إلى جهرم وهي بلدة أو قرية وهذا بيت قديم ببغداد أكثرهم من آواز مخيجي أكثرهم من وإذا په بغداد کې وقته کورنۍ د وای ټول د اهل حدیث نه دي اکثریت وای د کوم ډلې دي اهل الحدیث ډلې دي دا یو بل کس یادي وای احمد بن عمر امام احمد بن عمر امام اهل الحديث دا د اهل حدیث امام دام په زر کاله مخکې دا سره دا خبره کوي اهل حدیث بس دا تقریبا یو 200 دي دا ورته بیا بل وخت وه مکله سلفیان اوس چې ذکر چوب شم تاسو وایي سلفیان څه شی وایي سلفیان العبار په خبر من خبر دا کتاب نوم دی حافظ زهبي درنن دا تقریبا 900 کې مړ دی یعنی 900 کاله مخکې دا سړی مړ دی 900 کاله مخکې دا سړی مړ دی نو دی وایي چې وای ولما حج سمع من السلفي وكان عجبا في سرد المتون ومعرفه الرجال والادب وكان زاهدا سلفيا دا یو زاهد او سلفي سړی و بل سلفي عبد الخالق بن ابي البقاء هبه الله بن قاسم بن منصور ولد سنه 12 و500 1512 کې پیدا دی په جمعه الاخر وكان ثقه صالحا خيرا ناسكا سلفيا بل یو سلفي مرتبه مخیمه تاریخ اسلام کی عبد الرحیم بن الحافظ القاضی ابو الحسن عمر بن علی وكان ورعا صالحا دينا سلفيا سلفيان هم بس اوس پر غیر مقلدین وخیمه چې غیر مقلدین هغه وخت نو چې ما کله چوپ سولم تاسو وایئ چې لا یقلدو څه وایئ تقلید نه کوي لا یقلدو العبار په خبر من خبر دام دنن 900 کاله مخکې کتاب دی 100 کاله مخکې 900 کاله مخکې کتاب دی وفيها محدث الاندلس قاسم بن محمد بن قاسم المويم وتفقه على الحارث بن مسكين وابن عبد الحكم دا شاگرد ولي ابن مسكين او دا ابن عبد الحكم وكان مجتهدا لا يقلد مجتهد تقليد مقلد نكوي دا بل واخلي وایي وفيها الحبر البحر الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري دا تفسیر طبري چې لیکلی تفسیر طبري د علماء ته پته دي تفسیر طبري باندې خبره کوي چې وفيها الحبر البحر الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وكان مجتهدا لا يقلد احدا دای چا تقلید نه کوي اخیرا غیر مقلد دلته وقیم چې انګريزان نسل کاله مخکې راغلي دي د انګريزان نسل کاله مخکې اصل کاله غیر مقلده نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوازر
الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام دا عبدالحی حسنی کتاب دی هغه کیسه کوي وای الشیخ محمد فاخر الاله آبادی الشیخ محمد فاخر الاله آبادی ولد بمدینه اله آباد سنه 20 و 100 وال یوونه سو شل کې مړ دی یوونه سو شل کې مړ دی څو کاله مخکې مړ دی 300 کاله مخکې څو کاله 300 کاله مخکې مړ دی انګریزان یو سل څو اویا کاله مخکې راغلي دي دا څو کاله مخکې مړ دی 300 کاله مخکې مړ دی د ده په باره کې وایي وصار مشارا الیه في هذا الباب ټول خلق به اشاره ورته کولې وکان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد بها وسم ونوي دا زه دوباره وایم وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد بشيء من امور الدنيا فهیڅ کار د امور الدنيا کې د تقلید نه کوي بل كان يعمل بنصوص الكتاب والسنه ټول عمل په څه باندې په قران او حديث باندې او د قران او حديث نه علاوه یا پای څنګه منله بل خبره واوري مهمه خبره دا چې کومه پارټیان اسلام سره په دې زمانه کې ژوند کوي دي کې مشهور پارټیان څو دي درې بریلویان دیوبندیان پنځپیریان امداد لري مشهور پارټیان دي د دریو نه نور مشهور د پارټیان نور نشته نو دا بریلویان د څو وخت نه پیدا دي بریلویان د احمد رضا خان بریلوی نه وروسته پیدا دي مشر څوک دی د امام څوک دی احمد رضا خان بریلوی تاسو څه فکر دی چې دا څو سره کاله مخکې دی دا زما د استاد دی عبدالحمید وایي چې اخبرنا عبدالرحمن ابن عبدالحی الکتانی قال اخبرني اجازه احمد رضا خان البریلوی زه په یو واسطه روایت کوم زه دا بل خبر ده چې یو بریلویان په یو واسطه روایت نه کوي دا اهل حدیث پر شرف الله ورکړي چې هغه سندونه علی نو دا احمد رضا خو دا بل ورځ سره دی زما د استاد ما استاد ژوندی دی وڅ پوری زما د استاد عبدالرحمن ابن عبدالحی ابن عبدالکبیر کتانی دا ژوندی دی د دې نظر روایت کوم هغه د احمد رضا روایت احمد رضا ورته لیکلي اجازه ورکړو نو دا خو دا بل ورځ سره دی راځو دې بلې ډلې ده دیوبندیان دا استاد فکر لږ دا په یقیني واته سو کال په پانه نو ورودان دا بلې ورځ خلک دي د دې فرقې اولنۍ سړی څوک دی مولانا محمد قاسم نانوتوي او رشید احمد گنگوهوی د دوی شاګرد د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي نو اوس مولانا محمد قاسم نانوتوي دا څه وخت راغلی و نو عبدالحمید وایي چې اخبرنا الحافظ احمد علي الاجبوري الثورتي الهندي رحمه الله قال اخبرنا عبد الرحمن الامروهوي قال اخبرنا محمد قاسم عن نانوتي عبد الحمید محمد قاسم نه په څو واسطو روایت کوي په دوه واسطو روایت کوي مطلب دا چې موږ فقط یو سل کاله مخکې تیر شوی سړی دی د انګریزانو نه بعد د انګریزانو په مدرسه کې سکول کې دغه یو ټیچر و چې هلته پنشني شو بیا راغی مدرسه دیوبند یې خلاصه کړله دا درېیمه پارټي ګورو دا پنجپیریان چې ورته وایي د دې پارټۍ مشر نوم مو زده دی علامه المفسر شیخ القرآن محمد طاهر الپنجپیری رحمه الله تاسو کې چا لیدلی ما خپله لیدلی دی زه خپله ورغلی چې ما لیدلی دا به څونه پخوانی و فکر مو دی دا به څونه پخوانی و او زه چې ورته خپل سلفي سند ورته بیان کړم چې دا بعضې رشته د اعتراض دا هم کوي که نه چې وایي سلفي سند وایي دوی نه لري وایي دا خلک ټول حدیث یې زموږ نه زده کړي دي دا سپین دروغ دي موږ حدیث له دوی نه نه دي زده کړي دوی سند چېرته دی دوی سند په ټول دوه واسطې یو واسطه ده رسول الله ته خو چې رسېد څلوېښت واسطو باندې به رسېد په شلو واسطو به رسېد هغه باقي څوک دي دې خبرې ته م پام دی هغه باقي څوک دي اهل حدیث اواز وکړئ امام بخاري وایي په خلق افعال العباد کې وایي دا ټول بدعتیان چې کله وایي حدیث روایت کوي موږ اهل حدیثو ته محتاج دي او هغه زموږ هغه حدیثونه مني چې دوی په طبیعت برابر دي چې طبیعت برابر دي هغه حدیثونه نه مني وایي د بخاري هغه حدیث مني چې په طبیعت برابر دي چې په طبیعت نه برابر
هغه به رد کړي نو دا سند واوري مونږ الحمدلله سلفي سند لرو زه به نوم اخلم ټول به وایي چې السلفي څه شی السلفي په یو اواز وایي دا ماشومان شاته اخري خلک اواز نه راځي نو عبد الحميد وایي چې اخبرنا العلامه المحدث غلام الله رحمتي والعلامه ابو عمر عبد العزيز النورستاني عن بديع بن شاه الراشدي وحدثنا العلامه عبد الوكيل الهاشمي والحافظ ثناء الله خان بن عيسى خان المدني كلهم الراشدي والهاشمي والمدني عن عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي السلفي عن احمد بن عبد الله بن سالم البغدادي السلفي وانبانا محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب السلفي عن حمد بن فارس عن عبد الرحمن بن حسن دوارا السلفي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آواز نقش يوم ما شم نرضي لها آواز لها شعب عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني عن عبد القادر بن عمر عن عبد الباقي بن عبد الباقي عن أحمد بن علي عن موسى بن أحمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عبد الله عن علاء الدين المولداوي عن عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الرحمن بن رجب عن الحافظ ابن القيم السلفي عن الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي عن أحمد بن عبد الدائم عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول عن عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري دته په سلفیت کې مو شک نه نو تاسو مونږ ته بخاري پوری را سره ده راورسېږي دا یو سلفي دی د دې پر سلفیت باندې ما دا ټول باندې کړي د سلفیت دلایل په دې پاڼو کې راجمع کړي دا کسان د شنمونه ورته واخیستل نو اهل حدیث دا د سی وسنۍ ډله نه ده د اهل حدیث چې دي دا د قران او حدیث متبعین ته وایي دا هغه ډله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې جنت ته ځي او علامه څه شی و ما انا عليه ستاسو دی په الله قسم چې صحابه او رسول په کوم شي عمل کوي دا هغه نوم کوم مذهب هغه او دا خلک ابو بکر جنتی وکنو عمر جنتی وکنو عثمان جنتی وکنو دا په چی جنتیان شو دا په سلفیت جنتیان شو دا اهل حدیث او ذکر جنتیان شو دوی یوازې په چی باندې عمل کوي نو هغه آیت چې ما ته وایي چې مسلمانانو د الله نه ویریږي صادقین لاره غوره صادقین څوک دي قرآن او حدیث صادقین څوک دي ابو بکر عمر اقول قولي هذا واستغفر الله